بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم سلامونه قبول کړئ له جرمني له یو کار څخه. نن هم ولم سټډ پارک کالسوا در باندې ګورم. راځئ چې د هغه ښکلا وګورو. هغه په چې ډېر مشهور ده، کوم کوم ځایونه دي کې او څومره ښکلی جوړ شوی ده او تقریبا ډېر یو زوړ تاریخ هم لري. موږ ژوند کوو دې تاریخ وګورئ. 1902 کې دا په دې شکل و، په 2015 کې دا بیا دې شکل ته راوړه. دا هم بیا د پارک هغه لاره ده د کوم نه چې پارک ته انټرنس ورغلی ده. نو راځئ چې دې نه داخلي کړو پارک. زیاتره ویډیوګانو کې د ما سره بیا دا دوه ځوانان او دا مې زیاتره کیمرمینې هم کوي. دا ټول خلک تاسو کتلی شئ، دا هم ټول ښکته روان دي د پارک طرف ته. شاته ته ولاړو، دا ځینې پورته ته راوختل او دا نور بېرته ښکته ځي. دې جنه دا مخامخ هغه داسې وخېږي، د لاندې مکمل پارک معلومیږي. اوس یوه ځای ته ځم، کوشش کوم چې لاندې صحنه در باندې وګورم. دا هم هغه ځای ده چې دې جنه مونږ کولی چې د لاندې د پارک منظره وکړو. بل دا پارک ډېر مشهور ده، دا په دې شینوالي په دې ونو په دغه باندې هلته دوی ډېر ښه باغونه د ګلانو لري. د هغه سره سره د اوبو ځایونه لري چې ډېر ښه منظم ډول باندې جوړ شوي. مخکې راسه د دې پارک ټوله ښکلا چې ده د ښکلو سړکونو، د ښکلو باغونو او د غټو غټو بلډینګونو ورکړې ده. خو دې نه چې لاندې لاړ شو ډېر ښه تالابونه لري د اوبو چې هلته خلک لمبا کوي. چې اوس خو ډېر یخ ده، اوس به څوک لمبا یې پر نه خو هسې به ناست وي. خواوشا ځو لاندې طرف ته. دا پارک چې ده په 100 هکتاره ځمکه باندې جوړ شوی ده او تقریبا د کال 1800 نه تر 1800 تر منځه داسې معلوم تاریخ نه ده معلوم، په دې کې مکمل تکمیل شوی ده. دا هم بیا د پارک هغه ساحه ده چې په شا طرفونو باندې موټرې دي راځي او د منځ لارې پیاده رو لپاره جوړه کړې ده. دغه بیا د دوی هغه تاریخي ماڼۍ دي چې هغه په 1800 کال کې جوړ شوي دي. دې مخته اکثره په دې میدان کې بیا ډیر زیات پروګرامونه کیږي. د دوی چې کوم غټ پروګرامونه وي هغه بیا دوی راځي په دې پارک کې کوي. د دې نه هغسې ټوله یو پرده شانته تاووي او هغه نه وروسته بیا په دې فرنټ باندې یو ډیسکو شانته سیستم لګوي او لاندې بیا دې چې خلک ورته راجمع شوي او دوی د خپلو پروګرامونو نه خوند اخلي. دا هم هغه زوړ پخوانی بلډینګ ده تقریبا چې په 1800 کال کې جوړ شوی و او په دغه په مخ کې دوی په دې میدان طرف ته ویډیو تاو کړه. په دې میدان کې خلک راځي چکر ورته او دوی ډېر غټ پروګرامونه هم په دې ځای کې کوي. دغه هم بیا د ښار تاریخي ځایونو سره ډېر نږدېوالی لري. دا لرغوني باغي ونې او باغي لارې، یعنې دا ډېرې پخوانۍ ونې دي او ډېرې په ترتیب او نظم ډول کرل شوي دي. خو په دې خزان کې چې بیا دا پاڼې ته راتوی شي نو یوه بېله ښکلا لري. دا پارک بیا د ټولو ښکلاو سره سره د انځورګرۍ دپاره هم ډېر یو ښه ځایونه لري، لکه ګلان، پلونه او داسې د اوبازي ځایونه، حوضونه. نو هر څومره زیات خلک چې راځي په هر ځای کې کوشش کوي چې په هغه قسمو ساحو ته لاړ شي چې کوم قسم دوی خوښوي، د دوی طبیعت یې اخلي. مثال څوک خلک په پلونو باندې غواړي عکسونه وباسي، څوک غواړي په ګلانو کې عکسونه وغواړي، څوک غواړي په حوضونو کې عکسونه واخلي، یعنې د اوبو تر څنګ د نیر په غاړه باندې. نو داسې ښکلي ښکلي ځایونه هم لري، راځئ چې هغه هم درسره شیر کړم. لکه څنګه ستاسو ته ما وویلې چې خلک راځي، لکه تاسې دا کسان ګورئ، دا ټول په همدې خاطر باندې راغلي دي چې د دغو انځورګري صرف همدې خوښېږي چې پلونو ته راشي او د پلو په سر باندې خپل عکسونه واخلي. او دغه پلونه یې جوړ کړي هم په دې خاطر باندې دي او دومره ښکلا یې دغو پلو ته ورکړې ده چې خلک راځي او دغو پلونو باندې خپل تصویران باسي. او اکثر جو کې کېدای شي دماغ غږ نه راځي، نو د هغې لپاره زه ډېره بښنه غواړم چې زه مایک نه لرم.
دغه هم هغه پرونه چې تاسو ته ما د کوم ذکر وکړ لکه څنګه چې تاسو خلک ولید راغلي په دغه باندې عکسونه باسل نور هم ډېر پلونه شته دا د وسپنې جوړ د داسې پلونه شته چې هغه د لرګو جوړ شوي دي دوی خلک بیا په دې شیانو باندې عقیده لري او دې د لیدو دپاره ډېر لرې لرې نه راځي او چې ډېرې مجسمې یې جوړې کړي دي چې مخکې تاسې وینئ او دا ډېر زوړ تاریخ لري ډېرې پخوانۍ مجسمې دي دغه هم بیا پارک د ماښام لخوا په دې لایټونو باندې دومره ښکلی شوی چې دا ښکلا یې یو په دوه لا ډېر زیات خوند کوي په دې پارک کې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي خو که زه ټول راخلم ویډیو ډېره اوږدېږي نو هر څوک چې په چینل کې نوي یې ویډیو سره لایک چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک فالو کړئ د بلې ویډیو لپاره د الله په امان